السلام علیکم. نن چې په نړۍ کې د مسلمانانو سره کوم څه روان دي دا ولې؟ آیتوله خمینی عمري إلى 90 أقفة على 20 is dead. فکر وکړئ نن په دنیا کې 2 میلیارډ مسلمانان ژوند کوي. خو بیا هم مسلمانان د نړۍ تر ټولو کمزوري امت ښکاري. ولی هغه امت چې وخت ټوله نړۍ اداره کوله نن دومره بې وسه ښکاري. او تر ټولو حیرانونکې خبره بیا دا ده چې د دې حالت وړاندوینه رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله د مخه کړې وه. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وویل چې یوه ورځ به داسې راشي چې د نړۍ نور قومونه به ټول سره یو ځای شي او پر مسلمانانو به داسې حملې وکړي We have hit hundreds of targets in Iran. لکه خلک چې د ډوډۍ خوړلو لپاره په دسترخوان باندې راټولېږي. یو صحابي وپوښتل چې ولې؟ آیا هغه وخت به د مسلمانانو شمیر کم وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې نه، بلکې هغه وخت به د مسلمانانو شمیر زیات وي. خو د هغوی مثال به داسې وي لکه د اوبو په سر باندې کثافات او ځګ. د دښمنانو په زړونو کې به ستاسو څخه ویره او ډار نه وي. And they're going to be terminated on a permanent basis. او ستاسو په زړونو کې به د دنیا مینه او له مرګ څخه ویره وي. له دې حدیث څخه وروسته تقریبا 1000 کاله مسلمانان د ټولې نړۍ تر ټولو ستر ځواک وو. او په دې 1000 کلونو کې د نړۍ ټول قومونه د مسلمانانو له ځواک او زور څخه ویریدل. او مسلمانان ځکه د نړۍ تر ټولو ستر ځواک وو چې په هغه وخت کې تر ټولو لوی ساينس پوهان مسلمانان وو. د نړۍ تر ټولو پرمختللې ټکنالوژي د مسلمانانو سره وه او ټولې نړۍ د مسلمانانو پیروي کوله. خو له 1000 کلونو وروسته بیا تاریخ بدل شو. په نړۍ کې د مسلمانانو یوه نوې امپراتوري راښکاره شوه او د دې امپراتورۍ نوم و عثماني خلافت. د عثماني خلافت په وخت کې ناڅاپه په اروپا کې یوه نوې ټکنالوژي اختراع شوه چې نوم یې پرنټینګ پریس و. دا یو داسې ماشین و چې کتابونه یې په اسانۍ سره چاپ کولای شول. ورو ورو دا ماشین په ټوله اروپا کې خپور شو او اروپا یې د تل لپاره بدله کړه. پخوا به چې یو انسان په څو ورځو کې یوازې یو کتاب په لاس باندې لیکلو، اوس هماغه انسان په هماغه ورځو کې سلګونه کتابونه چاپولای شو. خو کله چې دا ماشین د هغه وخت ستر ځواک یعنی عثماني خلافت ته ورسید، د عثماني خلافت علماء وویل چې له دې ټکنالوژۍ څخه استفاده کول حرام. نو مسلمانانو بیا هماغه پخوانۍ طریقه کاروله او ورو ورو یې کتابونه لیکل. خو په اروپا کې په چټکۍ سره میلیونونه کتابونه چاپېدل او د دې ماشین نه مخکې په اروپا کې یوازې نارینه وو کتابونه لوستلای شول. خو کله چې کتابونه د اروپا هر کور ته ورسېدل نو ښځو هم زده کړه کول پیل کړل او د همدې امله په اروپا کې یو لوی بدلون راغی. هغه دا چې لوستو ښځو د خپل نوي نسل روزنه پیل کړه او له همدې نسل څخه لوی لوی ساینس پوهان پیدا شول لکه ګالیلیو، اسحاق نیوټن او اډیسن. او له همدې ځایه اروپا ورو ورو د مسلمانانو څخه مخکې شوله. یو خوا په اروپا کې دا هر څه روان، خو بل خوا مسلمانان په هماغه شیعه او سني بحثونو کې بوخت وو لکه څنګه چې نن بوخت دي. او له همدې ځایه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث د پوره کېدلو وخت پیل شو. ځکه د لومړي ځل لپاره د اروپا د پاچاهانو په زړونو کې د مسلمانانو څخه ویره ورو ورو کمېده او د نړۍ ټکنالوژي ورو ورو په اروپا او امریکا کې جوړېدله او مسلمانانو یوازې په خپل منځونو کې بحثونه کول. خو وروسته د مسلمانانو لپاره یو لوی بدلون راغی. لومړی نړیواله جګړه. له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته
هغه مسلمانان چې وخت د نړۍ ستر ځواک وو د اروپا قدرتونو د هغوی هیوادونه ټوټې ټوټې کړل او بیا همدې سترو ځواکونو په فلسطین کې د اسرایلو یو ریاست جوړ کړ له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته چې د مسلمانانو تباهي پیل شوې ده تر نن ورځې پورې همداسې روانه ده خو د دې تباهۍ ترمنځ ځینې مسلمانان مشران هم راغلل چې د نړۍ سترو قوتونو ته یې چلنج ورکړ او د مسلمانانو لپاره یې غږ پورته کړ چې له دې څخه لومړی مشر د سعودي پاچا شاه فیصل و نقبل بتقسیم فلسطین شاه فیصل لومړی د خپل هیواد اقتصاد سم کړ او کله چې اقتصاد سم شو نو شاه فیصل د مسلمانانو د یووالي لپاره د نړۍ تر ټولو لویه اسلامي غونډه جوړه کړه ټول عرب هیوادونه یې سره متحد کړل او په اسرایلو باندې حمله وکړه اسرایل یې سخت وځپل او له سخت ماتې سره مخامخ شو خو د تل په څیر امریکا د اسرایلو څخه ملاتړ وکړ او د امریکا په مرسته اسرایلو جګړه وګټله خو له ماتې وروسته بیا هم شاه فیصل په قراره کې نه ناست هغه اعلان وکړ چې له نن وروسته به په اسرایلو او د هغه په ملاتړو هیوادونو باندې د عربو تیل نه پلورل کیږي اوس د شاه فیصل د دې یوې پریکړې له امله د نړۍ اقتصاد سخت اغیزمن شو خو افسوس له لږ وخت وروسته په شاه فیصل یې خپل وراره برید وکړ او هغه یې په ډزو باندې شهید کړ د شاه فیصل له مرګ وروسته مسلمانان ډیر سخت غمجن شول خو لږ وخت وروسته په ایران کې یو بل مشر ښکاره شو هغه د ایران پاچا را وپرځولو او د ایران اسلامي انقلاب یې بریالی کړ او د هغه نوم و آیت الله خمینی خمینی خلکو ته وویل چې اسلام یوازې په مسجد کې عبادت کول نه دی بلکې اسلام دا هم دی چې مسلمانان د خپل وخت د ظالمانه ځواکونو سره مقابله وکړي کله چې خمینی ایران ته راستون شو نو د هغه د هرکلي لپاره تقریبا 7 میلیونه خلک ولاړ خمینی د اسلامي نړۍ یو داسې مشر و چې هیڅ زبرځواک نشوای کنټرول کولای او خمینی په بار په امریکا باندې نیوکې وکړي له همدې امله امریکا او اسرایلو د هغه څخه ځان ساتلو خو بالاخره یې د هغه د ګوښه کولو لاره پیدا کړه د ایران ترڅنګ په عراق کې یو نوی مشر پیدا شو صدام حسین کله چې صدام حسین راغی نو هغه د امریکا او اسرایلو په ملاتړ د ایران په خمینی باندې برید وکړ او یو ځل بیا مسلمانان د یو بل سره په جنگ شول لکه نن چې افغانستان او پاکستان دي د صدام حسین دا حمله دومره لویه وه چې ورو ورو د ایران ځواکونه په شا کېدل او داسې ښکارېدل چې صدام حسین جګړه ګټلې وي او ان تر دې چې صدام حسین خمیني ته د دجال خطاب وکړ الخمیني يجوز يزعل من كلمة دجال الدجال مربع خو دې جګړې 8 کاله دوام وکړ او وروسته پای ته ورسېده وروسته خمیني مړ شو او د هغه پر ځای باندې علي خامنه ای د ایران ستر مشر شو باید خون گریست در جامعه اسلامی خو کله چې علي خامنه ای د ایران مشر شو نو د هغه په وړاندې دوه لویې ستونزې پیدا شوې لومړی ستونزه دا وه چې امریکا په بیلابیلو پلمو باندې د ایران شاوخوا په اسلامي مملکتونو کې خپلې لویې پوځي اډې جوړې کړې لکه قطر امارات سعودي عربستان او عراق او دغه مسلمانو هیوادونو امریکا ته اجازه ورکړه چې په خپلو هیوادونو کې پوځونه او اډې ولري
او د امریکا دغه اډو ایران له هر لوري څخه محاصره کړی و. دا د خامنه ای لومړی ستونزه وه. خو بله ستونزه دا وه چې د خامنه ای د مشرۍ څخه وروسته له ایران څخه لرې په اسرایلو کې یو نوی مشر راپورته شو او دا مشر وروسته د خامنه ای تر ټولو ستر دښمن شو او د دې مشر نوم و بنیامین نتانیاهو. America and Israel must stand together. نو کله چې نتانیاهو د اسرایل لومړی وزیر شو نو له لومړۍ ورځې په خپل ویناو کې وویل چې په نړۍ کې دوه داسې مسلمان مشران شته چې ټوله نړۍ باید پر هغوی باندې برید وکړي. د عراق صدام حسین. If you take out Saddam's regime, I guarantee that it will have enormous positive reverberations on the region. او د ایران ستر مشر آیت الله خامنه ای. And to stop atomic bomb scientists, well, they're gone too. نتانیاهو له لومړۍ ورځې هڅه کوله چې په عراق او ایران باندې حمله وکړي خو د دې کار لپاره د امریکا مرستې ته اړتیا وه. نو هغه په داسې یوه پلمه پسې و چې امریکا هم له ځان سره په دې جګړه کې ملګري کړي. بالاخره تقریبا 15 کاله وړاندې په امریکا کې د ورلډ ټریډ سنټر په ودانیو حمله وشوه چې په دې برید کې زرګونه امریکایان ووژل شول او د امریکا هر کس دا غوښتل چې د دې برید غچ واخلي. اوس نو امریکا هر چاته خوله اچوله. هغوی تر ټولو لومړی په افغانستان باندې حمله وکړه. خو کله چې امریکا په افغانستان کې مصروفه شوه نو نتانیاهو پر امریکا باندې فشار راوړ چې پر عراق باندې هم حمله وکړي. Nuclear threat from Iraq. I think the choice of Iraq is a good choice. It's the right choice. نو هغه ټولې نړۍ ته ډیر لوی درواغ وویل. Threat from Iraq. هغه دا چې صدام حسین اټومي بم جوړوي. Producing weapons of mass destruction. تر دې چې د نړۍ ډیر خلک یې قانع کړل. Militias in Iraq. نو بالاخره امریکا په عراق باندې حمله وکړه. صدام حسین د هغه زامن او زرګونه عراقیان ووژل شول. امریکا ټول عراق ونیولو خو وروسته معلومه شوه چې عراق هیڅ اټومي بم نه لري او دا جګړه د دروغو پر اساس باندې شوې وه. The United States must destroy the same regime. تر دې چې په خپله ځینو امریکایي چارواکو ومنله چې په عراق کې میلیونونه خلک بې دلیله ووژل شول. The war in Iraq was a big fat mistake. George Bush made a mistake. خو د ټول عراق له تباهۍ وروسته بیا هم نتانیاهو هیڅ شرم ونه کړ. اوس یې د هماغه اټومي بم تور پر ایران باندې ولګول. Produce a nuclear weapon in a very short time. او په امریکا یې بیا فشار راوړ چې په ایران باندې حمله وکړي. Encapsulated in one word, Iran. خو د ایران ستر مشر علي خامنه ای یو اعلان وکړ. هغه وویل چې ایران به هیڅ کله اټومي بم جوړ نه کړي ځکه چې په اسلام کې د اټومي بم جوړول حرام دي. ممنوع حرامه. له دې اعلان سره خامنه ای ایران بچ کړ او اسرائیل ته اوس کومه پلمه پاتې نشوه چې په ایران باندې برید وکړي. ځکه د عراق له تجربې څخه وروسته نړۍ نور د هغه خبرې نه منلې. هغه هر کال ویل چې ایران به ډیر ژر اټومي بم جوړ کړي. In a very short time. او په امریکا باندې فشار راوړلو چې پر ایران باندې حمله وکړي. Iran must be stopped. په امریکا کې یو کس و چې تل یې د ایران پر ضد د جګړې څخه مخالفت کولو او هغه کس ډونالد ټرمپ و. ټرمپ ویل چې موږ باید له ایران سره جګړه نه بلکې د هغوی سره خبرې او تړون وکړو. I'd love to avoid the conflict. خو کله چې امریکا او ایران د سولې لپاره خبرې کولې نو اسرائیل هڅه کوله چې په یو ډول سره د خبرې خراب. Iran has not given up. وروسته ټرمپ بیا د امریکا ولسمشر شو. نو نتانیاهو بیا هم پر هغه باندې فشار راوړلو چې په ایران باندې حمله وکړي. Must be stopped. خو ټرمپ د دې جګړې لپاره تیار نه و. بیا هم نتانیاهو په ټرمپ باندې دومره فشار راوړ چې نور ټرمپ ورڅخه ستړی شو. خو بیا هم ټرمپ پر خپل دریځ باندې ولاړ و. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. خو بیا ناڅاپه په امریکا کې یو لوی رسوایی راپورته شوه چې نوم یې د اپسټین پایلونه و.
Controversial Epstein files. Releases of the Epstein files. Documents from the Epstein files. په دې اسنادو کې د نړۍ ډیر مشهوره کسان رسوا شول لکه بیل کلینټن، بیل ګیټس او ډونالد ټرمپ. له همدې امله په ټوله امریکا کې یوه خبره کېدله. د کومې خبرې ځواب چې په خپله ټرمپ هم نه درلود. دا د ټرمپ د ژوند تر ټولو لویه رسوایي وه. د اپسټین له پایل څخه په میلیونونه اسناد رسوا شول. خو ویل کېږي چې له دې څخه یې 53 پاڼې لا هم پټې دي او ویل کېږي چې په دې کې د ټرمپ په اړه تر ټولو خطرناک جرمونه لیکل شوي چې پټ ساتل شوي دي او دا هغه فشار دی چې ټرمپ یې نشي زغملی. نو د دې خبرو د غلي کولو لپاره ټرمپ خپل 25 کلن دریځ بدل کړ او هغه څه یې تکرار کړل چې 25 کاله مخکې امریکا له عراق سره کړي وو. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. وروسته ټرمپ په تلویزیون کې اعلان وکړ چې امریکا به پر ایران باندې حمله وکړي. United States military began major combat operations in Iran. امریکا او اسرایلو پر ایران باندې په ګډه حمله وکړله. د جګړې په لومړۍ ورځ باندې په ایران کې په یو ښوونځي باندې برید وشو او 160 ماشومان شهیدان شول. اوس د ایران او امریکا ترمنځ پراخه جګړه پیل شوه او ایران ته هم یو چانس پیدا شو. نو ایران هم هغه امریکایي پوځي اډې په نښه کړلې چې کلونه مخکې په مسلمانو هیوادونو کې جوړې شوې وي او ایران په یو وار باندې پر دغه اډو باندې بریدونه پیل کړل. اوس اکثره خلک دا وایي چې ایران ولې په اسلامي ملکونو باندې حمله وکړه، خو دا نه وایي چې اخر ولې 40 کاله د اسلامي ملکونو امریکا ته اډې او هلته د اوسېدلو ځایونه ورکړي وو او دا هغه اډې وې له کومو څخه چې امریکا هر وخت اسلامي نړۍ ته ګواښونه کول. له همدې امله اوس یو دم ایران په دې ټولو اډو باندې بریدونه پیل کړل. او کله چې دا جنگ پیل شو نو د اسرائیل او امریکا تر ټولو لوی هدف د ایران ستر مشر آیت الله خامنه‌ای و او په دې باندې د ایران پوځ هم ښه پوهېدلو. نو ویل کېږي چې له همدې امله خامنه‌ای د خپل دفتر لاندې په تونل یا زیرزمینۍ کې اوسېده. خو د جګړې په بله ورځ د سهار په 6 بجو 200 اسرائیلي جنگي الوتکې د ایران د پلازمینې په لور روانې شوې. دغه الوتکو داسې پرمختللي توغندي لرل چې ودانۍ سورۍ کوي او تر ځمکې لاندې هدف ته رسي. له همدې امله دې توغندیو ته بنکر باسټر وایي. کله چې دا الوتکې د خامنه‌ای دفتر ته ورسېدلې نو 10 بنکر باسټر توغندي د خامنه‌ای د زیرزمینی په طرف وویشتل. دا توغندي د ودانۍ له پوړونو څخه تیر شول او د خامنه‌ای زیرزمینی ته ورسېدل. په دې ډول د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای هغه څوک چې تقریبا 40 کاله د ایران ستر مشر وو د خپلې کورنۍ له غړو سره یو ځای شهید شو. د خامنه‌ای له شهادت وروسته د ټولې نړۍ مسلمانان داسې غمجن شول لکه څو کاله مخکې چې د شاه فیصل د مرګ پر مهال غمجن شوي وو او لکه څنګه چې د شاه فیصل د مرګ په اړه یو خبریال په ژړا ویلي وو چې نن د اسلامي نړۍ پلار مړ شو. په همدې رقم د خامنه‌ای د مرګ په اړه خبریال په ژړا ژړا وویل نن په نړۍ کې تقریبا 2 اربه مسلمانان شتون لري خو د هغوی په منځ کې یو کوچنی اسرائیل د اسلامي نړۍ مرکز ته داخل شو او یو بل مسلمان مشر یې هم ووژلو. او د نړۍ 2 اربه مسلمانانو هیڅ هم ونه کړل. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث رښتیا ثابت شو چې یو ورځ به د مسلمانانو شمیر ډیر زیات وي مګر په دنیا کې به د هغوی هیڅ ارزښت نه وي او هغوی به داسې وي لکه څنګه چې د اوبو په سر باندې کثافات او ځګ وي. خو دا کیسه دلته نه ختمیږي. له عراق، لیبیا، سوریې، یمن او اوس د ایران له تباهۍ وروسته
د اسرایلو مشرانو وخت ویلي دي Turkey and Qatar. چې د هغوی راتلونکی هدف به څوک وي. Turkey is the new Iran. او دا خبره ښکاره ده چې کبل مسلمان مشر هم هدف کړل شي نو د نړۍ مسلمانان به هیڅ ونه شي کړلای. دا ویډیو همدلته پای ته رسیږي. که مو دا ډول ویډیوګانې خوښیږي نو ویډیو در سره لایک، کمنټ او چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.